پوښتنه مې دا ده زما مور وایي زه بازار ته ځم سودا کوم په حجاب کې وځم دا خو به ګناه نه لري او دویمه پوښتنه مې دا ده یو مور چې و اولاد ته د پلار ښکنځل وکړي دا خو به ګناه نه لري وسلام د خدای په امان خبردار شه د دې ځان جوړ کړی رښتینی په وخت د ضرورت کې چې په کورنۍ کې نارینه نه وي او اشد مشکلات وي کولی شي چې په حجاب کې ووځي د کور دپاره د اړتیا سامان راوړي دا نه چلته راشي په بازارو باندې ګرځي او ځان لپاره هغه شیان اخلي چې واقعا مسلمان هغه ته اړتیا نه لري او د هغې ښځې نه به بدبخته ښه لعنتي ښځه په دنیا کې بله نه یي چې د خپل اولاد ته د پلار په نامه باندې کنځا کوي ته په دې پوهیږې چې ستا د خاوند څومره حقوق دي په تا باندې او حق په دې کې ادا کوي چې خپل اولاد ته د پلار په نامه باندې ښکنځل کوي دا به ډېره بدبخته او لعنتي ښځه وي الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب